بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو کتونکو، زموږ او ستاسو درس نن پیراګراف کې ده. پیراګراف کې موږ او تاسو نن پر نمبرینګ باندې خبره کوو. صحیح ده؟ که تاسو د پوینټر بکس ته وګورئ، نمبرینګ څه لیکلی. زموږ او ستاسو نننی درس همدغه ده. تیر درس کې موږ او تاسو پر بلوټس باندې خبره کړې وه. د بلوټس کومې اجزاوې، یعنې بلوټس موږ او تاسو په کوم لحاظ استعمالوو، نمبرینګ هم په هغه لحاظ استعمالوو. که تاسو تیره ویډیو نه وي کتلی، تیر درس مو نه وي کتلی، لطفا تاسو هغه وګورئ، نو په نن درس باندې انشاءالله په هوسا توګه سر خلاص شي. ولې؟ ځکه د نمبرینګ او د بلوټس کار یو ده. د نمبرینګ او د بلوټس کار یو ده، چې هغه کوم مقصد د دغه درس یا کوم مقصد ده، مثلا دغه د بلوټس یا کوم اغراض و هغه موږ او تاسو په بلوټس کې ذکر کړي دي، همدغه اغراض د نمبر هم دي. په دې خاطر باندې تاسو هغه تیر درس یو وار وګورئ، بیا به دغه درس ته راسئ، په هوسا توګه به سر په خلاص شي. په تیر درس کې چې موږ او تاسو څه ویلو، موږ غواړم چې د یو تر عنوان لاندې شرایط دي، د شرایطو ته یو مجسمه یا ایکن یا سمبل ورکم، په هغه سمبلانو باندې ښکاره کړم. دغه شرایط موږ او تاسو هغه په بلوټس کې وکارول. نن زه غواړم چې همدغو شرایطو ته نمبر ورکم، د نمبر له لارې یې ښکاره کړم. نو موږ او تاسو راځو نمبرینګ ته. صحیح شو؟ په نمبرینګ کې مختلف قسم ته نمبر پراته دي. تاسو هغه کولی شئ هر یو استعمال کوئ. ای بي سی هم شته، وړه ای بي سی هم شته، همدغه شانته الف با هم شته، همدغه شانته فرست سیکنډ تھرډ په انګلیش باندې کوم اعداد دي هغه هم شته. فی الحال زه راځم دا نمبر مې ورته انتخاب کو د خپلو شرایطو لپاره. صحیح شو؟ اوس که چیرته موږ او تاسو په همدغو نمبرو کې تغییر و تبدیل راوستل وغواړو، نو بیا به راځو و نمبرینګ مینیو ته، لاندې به راسو ډیفاین نیو نمبرز فارمیټ. صحیح ده؟ نیو نمبر فارمیټ. له دې ځایه څخه موږ او تاسو راځو وړې غوندې وینډو ته. په وینډو کې له موږ او تاسو سره نمبران، دا خو نمبر دی، عام خاص عادي نمبر دی. دغه الف با د سیامه مخکې در ټول تاسو یې اپلای کوئ، اوکې کوئ، ویې ګورئ، وینئ. همدغه شانته بیرته نمبر مینیو ته راځو. د نمبر مینیو ډیفاین نیو نمبر فارمیټ. په دې کې له موږ او تاسو سره الف با د رومن اعداد دي، غټ اعداد د رومن او رومن اعداد واړه اعداد دي، ای بي سی ده. صحیح شو؟ یعنې چې په دې کې تاسو کوم وغواړئ هغه تاسو لګولی شئ. همدغه شانته فرست سیکنډ تھرډ، اوکې تاسو وګورئ، فرست سیکنډ تھرډ فورث ففت سکس، دا د انګلیش لپاره استعمالیږي. نو دا زموږ او ستاسو د نمبر په د بلوټس او د نمبرینګ کار یو رنګه وي. په بلوټس کې موږ او تاسو د شرایطو لپاره یا سمبل راپورته کوو یا یو ایکن راپورته کوو چې هغه خپل شرایط ورباندې ظاهره کوو. په نمبرینګ کې موږ او تاسو نمبر راپورته کوو. کار د دواړو دا یو رقم ته ده، هېڅ تغییر نشته ورپکښې کې. صرف دا ده چې اکثره خلک د شرایطو لپاره نمبر استعمالوي، ډېر زیات خلک بیا د شرایطو لپاره یو ایکن یا مجسمه استعمالوي. الله تعالی دې وکړي چې په دې باندې به تاسو پوه سوي یاست. پاته سو لاندې چې بیا موږ او تاسو راځو چینج لیست ده. په دې کې صرف او صرف ګورئ، بلوټس کې موږ او تاسو دا نه وویلې چینج لیست لیول ده. په دې کې صرف او صرف موږ او تاسو دغه فاصله را کموو، زیاتوو. صحیح ده؟ ګورئ دلته به کلیک کړم، دا خو ما یو انتخاب کړی، تاسو به مکمل انتخاب کړئ. ګورئ دا شرایط، کنټرول زیډ، شرایط به تاسو انتخاب کړئ، لاندې به راسئ چینج لیست ده. ګورئ صرف او صرف دا ستاسو کوم لیست دغسې ده، د بلوټس چې کوم ځای ده هغه را بدلوي، مخ ته یې راولي، شاته یې بیایي. نو د دې لپاره موږ او تاسو چې هغه کوم اولنی اپشن ده هغه کاروو. هغه اولنی زموږ ستاسو لپاره بلکل برابر ده. صحیح شو؟ همدغه شانته لاندې راځو سیټ نمبر ویلیو، نمبرینګ ویلیو. دا څه کار کوي؟ ګورئ که زه چېرته راسم دا نمبر ورکړم، تاسو ورته ګورئ ما نمبر ورکړم، اوس د نمبر ویلیو برابروم، د نمبر ویلیو برابروم. یعنی 1 2 3 4 5 6. دا ما ولیکل، عنوان ختم سو، فرضاً دغه عنوان به زه را کاپي کړم. صحیح سو؟ لاندې راځم پیسټ مې کړه. صحیح سو؟ لاندې به دا ختم کړم چې دا زموږ ستاسو جدا عنوان سي. ګورئ دا یو عنوان ده. صحیح ده؟ دا یو عنوان ده. دا لاندې دوهم عنوان ده. تر اولني عنوان لاندې 6 شرایط دي. تر دې دوهم عنوان لاندې 3 شرطونه نور هم شته. غواړم چې دغه شرطونه را کاپي کړم، کنټرول سی باندې ما کاپي کړل، کنټرول وی باندې بیا دلته پیسټ کړم. اوس دغه شرطونه چې دي، دا شرطونه خو تر دې عنوان لاندې دي،
دغه کوم اولنی عنوان شرطونه دي 1 2 تر 6 پورې د هغه خپل شرایط دي، د دویم عنوان خپل 3 شرایط دي. اوس له ما څخه د دویم عنوان دپاره چې کوم 3 شرایط دي دغه 3 شرطونه له یوه څخه نه شروع کوم بلکې غواړم چې له 7 8 9 څخه یې شروع کوم. د اول عنوان شرطونه له یوه څخه بیا تر 6 پورې محدود دي. د دویم عنوان دپاره چې کوم شرطونه دي هغه له یوه څخه بیا تر 3 پورې دي. زه غواړم چې دغه اول دویم دریم اوس که چېرته زه دا انتخاب کوم تاسو وګورئ دې ته که زه د 6 نمبر ورکړم دا خلاص ګور لږ مکمل دغه له شرایطو ووتم، هغه له نمبرینګه څخه ووتم. نو په دې صورت کې که زه وغواړم چې دغه کم نمبر د شرایطو ده دا له یوه څخه نشي شروع بلکې له 7 څخه شروع سي، 8 8 9 دا رقم ته راسي. په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو څه کوو؟ هلته راځو نمبرینګ مینیو ته، د نمبرینګ سیټ نمبر ویلیو ته راځو. سیټ نمبر ویلیو بعد له موږ او تاسو سره که تاسو فکر وکړئ سیټ ویلیو 2 صحیح سو سیټ ویلیو 2 له دغه ځایه څخه به موږ او تاسو صرف خپل د نمبر دغه بدل کو. صحیح سو دلته 6 ده، زه غواړم چې له 7 څخه یې شروع کړم. صحیح ده، دا اوس اوکې کوي دا ورته وګورئ. نو زموږ او تاسو شرایط چې د هغه دا اکثره وخت هغه وخت کېږي چې یو عنوان وي د عنوان شرطونه لاندې ذکر سي، بیا له عنوانه بعد یوه بله خبره وسي، له هغې خبرې بعد هغه شرطونه لا جاري وي مګر په مابینځ کې د متن یو څو توري راسي هغه موږ او تاسو ذکر کوو مګر شرطونه جاري وي. هغه شرطو ته چې بیا بیرته نمبر ورکوو باید چې هغه نمبر مخکې چې کوم نمبر و پر 6 نمبر باندې خبره خلاص سوې وه، شرط خلاص سوی، بیا په مابینځ کې متن راغلی. له هغه بعد که زه چېرته وغواړم چې له متنه بعد دا نور شرطونه ذکر کوو هغه شرطونه خو له 7 څخه شروع کېږي، باید چې له 7 څخه یې شروع کړو. نو که چېرته موږ او تاسو د مینیو دغه لاندنی اپشن سیټ نمبر ویلیو اپشن ونه کاروو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو نمبرو ته دا رقم ته ترتیب نسو ورکولی، ځکه نمبر په له هره عنوانه بعد چې ته نمبرینګ اخلې نمبر له 1 څخه شروع کېږي. مګر موږ او تاسو غواړو چې له 1 څخه نسي شروع، ځکه دغه لاندې 3 شرایط چې دي دا دغه بالای شرطونو حصه ده. نو د بالای شرطونو حصه خو په 6 باندې ختمه سوه، په مابینځ کې متن راغه لاندې شرطونه شروع کېږي باید چې له 7 څخه شروع سي. نو په دې صورت کې بیا موږ او تاسو د نمبر له مینیو څخه اخرنی لاندې اپشن استعمالوو. که بیا هم چېرته کوم مشکل تاسو په کمنټ بکس کې هغه مشکل بیانولی سوی تر څو تاسو ته تر دې د لا ښه وضاحت دپاره ویډیو ترتیب کړم او درته اپلوډ یې کړم. صحیح سو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.